السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د وو توري کې د وطن موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. وو، وطن. وطن، وطن د مور حیثیت لري. وطن د مور حیثیت لري. زه له وطن سره ډیره مینه لرم. زه له وطن سره ډیره مینه لرم. وطن ته هیواد او ټاټوبی هم ویل کیږي. وطن ته هیواد او ټاټوبی هم ویل کیږي. د وطنه مورې زموږ، وطنه کورې زموږ مشهورې ترانې شاعر پیر محمد کاروان دی. د وطنه مورې زموږ، وطنه کورې زموږ مشهورې ترانې شاعر پیر محمد کاروان دی. کورنۍ دنده. د وو توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د وو توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د وو توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. ښوونځی. ښوونځی چې د تورو په بڼه لیکو: ښین، واو، واو، نون، جې، یې. ښوونځی. ښین، واو، واو، نون، جې، یې. نورې 3 کلمې: کتابونه، منتو، لوست. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د وو توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د وو توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د وو توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړي دي. لومړی کلمه یا لغت به زه درته ترې جوړ کړم، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. خې، واو، لام، هې. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو، خوله کلمه ترې جوړیږي. خې، واو، لام، هې. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو، خلو کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل شوي دي: انګور، غاټول، سور. دا به تاسو د کلمې یا لغت په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د وو توري کې د وطن موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته 4 کلمې د وو توري کې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغت ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې د وطن موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د وطن موضوع خپل ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.